بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم مسعود رحمان دی. په نننۍ ویډیو کې موږ په لینک لیست باندې خبرې کوو او څومره ټاپکس چې په لینک لیست کې دي ان شاء الله هغه به ټول کور کوو. نو زه په نیډوینز کې کار کوم، تاسو په هر آی ډي کې راحت سئ کوئ شي په هغه کې کار وکړئ. نو راځو نیډوینز ته. دلته ما یو پروجیکټ اخیستی، د پروجیکټ نوم چې ده سنګل لینک لیست ده او هغې کې موږ یو ډرایور کلاس لرو. ویډیو کې زه غواړم په درې ټاپکسو باندې خبرې وکړم چې لومړی یې سنګل لینک لیست ده، پس له هغې په ډبلي لینک لیست خبرې کوو، پس له هغې په سرکیولر لینک لیست باندې موږ خبرې کوو. مخه موږ راځو په لینک لیست باندې خبرې کوو چې خپله لینک لیست څه شی ده. لینک لیست په حقیقت کې یو لیست ده د الیمنټونو یا یو لیست ده د نودونو چې په دې لیست کې الیمنټونه یا نودونه یو بل سره لینک دي یا وصل دي. نو خپله نود څه شی ده؟ نود په حقیقت کې یو اساسي برخه ده د لینک لیست چې یو مقدار ولیو یا یو مقدار ډیټا ذخیره کوي او یو پوینټر لري چې بل نود ته پی پوینټ کوي. نو د نود د تعریف نه دا په ډاګه کېږي چې نود دوه فیلډه لري. لومړی فیلډ یو مقدار ډیټا ذخیره کوي او بل فیلډ یې پوینټر ده چې بل نود ته پی پوینټ کوي. تاسو ته په یو عکس کې ښیم. په حقیقت کې دا زمونږ یو لینک لیست ده. دلته مونږ ګورو چې په دې لینک لیست کې نودونه واقع دي او هر نود یو مقدار ولیو لري او یو پوینټر لري چې بل نود ته پی پوینټ کوي. نو په لینک لیست کې مهمه خبره دا ده چې همیشه آخرین نود د نل په طرف پوینټ کوي، ځکه چې نور اخوا کوم نود نشته ده نو ځکه دا نل په طرف پوینټینګ کوي. او بله مهمه خبره دا په لینک لیست کې دا ده چې یو لینک لیست همیشه یو هید لري او یو ټیل لري. که په عامیانه ژبه کې ووایم نو یو سر لري او یو لکۍ لري. نو دا هید او ټیل ولې په لینک لیست کې موجود دي؟ هید او ټیل د دې خاطره په لینک لیست کې موجود دي چې پس موږ وکولی شو د نودونو ته اکسس ولرو یا وکولی شو په دې نودونو باندې بعضې پروسس چې دي هغه انجام ورکړو. بیرته ځو نیډبینز ته. دلته په همدې پروجیکټ کې موږ یو بل کلاس جوړو د لینک لیست کلاس په نامه. د دې کلاس دننه زه یو بل کلاس اخلم، یو انر کلاس اخلم چې د هغې کار فقط او فقط دا وي چې موږ ته نودونه جوړ کړي. هغه به هیڅ بل کار هم نه کوي، فقط او فقط موږ ته به نودس جوړوي. نو زه راځم یو انر کلاس اخلم. موږ وویلی چې نود همیشه دوه فیلډه لري چې لومړی یې یو مقدار ولیو ده او بل یو پوینټر ده چې بل نود ته پی پوینټ کوي. نو پوینټر به یې د نود د ټایپ نه ونیسو او پس له هغې زه راځم د همدې کلاس کانسټرکټور جوړوم او غواړم چې د دې ولیو اټریبیوټ ته یو مقدار ډیټا ذخیره کړم یا اساین کړم ورته. ما د دې کلاس یو کانسټرکټور جوړ کړ او د دې کانسټرکټور په واسطه زه راغلم دې اټریبیوټ ته مې یو مقدار ولیو اساین کړ. نو زمونږ خپله دا اوټر کلاس هم چې ده دا هم یو مقدار اټریبیوټس لري چې زه دلته نومونه ذکر کوم. لومړی اټریبیوټ چې ده هغه هید ده. بل ټیل ده. بیا مونږ یو لینت هم خپل د لینک لیست کلاس ته ورکوو. زه غواړم د دې اوټر کلاس یو کنسټرکټور جوړ کړم
او د دې کنسټرکټور په واسطه زه غواړم د دې انر کلاس کنسټرکټور رن کړم او یو مقدار ولیو ورته پاس کم تر څو چې په دې اټریبیوټ کې اساین شي. نو زه راځم د دې انر کلاس یو نوډ جوړوم، یو آبجکټ جوړوم په بخښنې سره، او دا ولیو ورته پاس کوم. نو پس له هغې زه خپل هیډ او ټیل هم د نوي نوډ ته مساوي کوم، علت یې وایم. نو که موږ راشو بیرته د ایکس ته، موږ د لینک لیست کې ګورو چې لومړی نوډ ته هیډ اشاره کوي او آخرین نوډ ته ټیل اشاره کوي. که چیرې موږ په یو لینک لیست کې فقط او فقط یو نوډ ولرو، نو په دې حالت کې هیډ هم همغې نوډ ته اشاره کوي او ټیل هم همغې نوډ ته اشاره کوي. نو په دې حالت کې چې موږ دا کنسټرکټور جوړ کړ، نو ورته یو مقدار ولیو پاس کړی ده. نو د دې خاطره ما هیډ مم د نیو نوډ سره مساوي که او ټیل مم هم د نیو نوډ سره مساوي که، تر څو چې هیډ هم د نوي نوډ ته اشاره وکړي او ټیل هم د نوي نوډ ته اشاره وکړي. پس له هغې زه لینت مساوي په یو کوم، ځکه چې موږ دلته یو نوډ کریټ کړو. د دې موږ یو میتود لرو د پرنټ المنټ په نامه، او د هغې کار دا ده چې موږ ته د لینک لیست دننه چې څومره ایلیمنټس دي هغه ټول پرنټ کړي. نو زه راځم دا میتود اخلم، پبلیک void print element. د دې میتود کانسپټ زه غواړم په دې ایکس کې تاسو ته واضح کړم. څنګه چې تاسو ته په دې ایکس کې ښکاري، دلته موږ یو لینک لیست لرو چې هیډ او ټیل لري او آخرین نوټ د نل په طرف پوینټ کوي. نو که چیرې زه غواړم د دې لینک لیست کوم ایلیمنټونه چې دي دا پرنټ کړم، نو زه مجبور یم چې د هیډ نه شروع کړم او همدغسې مخکې تللو ځم او یو ایلیمنټ پرنټ کولو ځم تر څو چې نل ته ورسېږم. که چیرې نل ته ورسېدم، نو زه باید سټاپ شم، نور ایلیمنټونه پرنټ نه کړم. نو دلته ښه آپشن وایل لوپ ده، زه به د وایل لوپ نه استفاده وکړم. او بله مهمه خبره دلته دا ده چې مونږ خپل د لینک لیست په امپلیمنټیشن کې د هیډ او ټیل نه مستقیمه استفاده نشو کولی. که چیرې مونږ د هیډ او ټیل نه مستقیمه استفاده وکړو، نو داسې یو حالت به مخ ته بیا راشي یا داسې یو حالت به جوړ شي چې موږ نه هیډ او ټیل به په آخره کې ورک شي. نو د همدې لینک لیست کوم ترتیب چې ده هغه به له منځه لاړ شي. نو د دې کار د جلوګیري دپاره زه همیشه خپل هیډ په یو وریبل کې ذخیره کوم او د هغې وریبل نه زه استفاده کوم. نو راځو نیټ بینس ته. دلته زه هیډ په یو وریبل کې ذخیره کوم چې نوم یې ټیمپ دی. پس له هغې موږ یو وایل لوپ اخلو، ورته وایو تر څو چې ټیمپ نه ده نل شوی یا ټیمپ خلاف د نل ده، ته موږ ته د ټیمپ ولیو چې کوم یوه ده هغه پرنټ کوه او ټیمپ نیکسټ کوه، یعنې ټیمپ همداسې مخ ته وړلو ځه. د دومره خط کوډ مطلب او مفهوم څه شی ده؟ لومړي ځل کې مونږ دلته کنډیشن داسې ویلی ده چې که چیرې ټیمپ نل نه و، نو که د ایکس ته راشو مونږ وګورو په لومړي ځل کې مونږ هیډ ټیمپ کې ذخیره که یو وریبل کې مو ذخیره که چې هیډ هم 11 ته اشاره کوي او ټیمپ هم 11 ته اشاره کوي. نو په لومړي ځل کې هیډ نل نه ده، نو دا به راشي د ټیمپ ولیو به موږ ته پرنټ کړي. ټیمپ موږ وویلی چې یو نوډ ده، یو نوډ دوه فیلډه لري، یو ولیو لري او یو پوینټر لري. پس له هغې موږ ورته وویلی چې ته همداسې مخکې تللو ځه او هر څومره
ولیو یا مقدار د چې مخې ته راځي هغه په ټیم کې ذخیره کوه. نو دا وایل به لوپ به همداسې اجرا کېږي، همداسې به مخکې تللو ځي، همداسې به نیکسټ کېدلو ځي تر څو چې نل سره مخامخ شي. کله چې نل سره مخامخ شو نو دا وایل لوپ به سټاپ شي او موږ ته به نور ایلیمنټس نه پرنټ کوي. نو که موږ بیرته نیډبینس ته راشو غواړو چې دا پرنټ ایلیمنټ میتود خپل ډرایور کلاس کې کال کو. نو زه د کال کولو دپاره لومړی باید د دې کلاس د دې اوټر کلاس یو آبجکټ جوړ کړم. نو زه راځم د دې کلاس آبجکټ جوړوم د لینک لیست په نامه او ورته یو مقدار ولیو ورکو، فرض مثال 4. نو ما دلته د دې لینک لیست کلاس ته 4 ورپاس کړه. دا ولیو به پس له دې لاړ شي دلته د دې نوټ کلاس کنسټرکټور ته به پاس شي او دلته به موږ ته یو نوټ جوړ شي. نو زه راځم غواړم چې دا ایلیمنټ پرنټ کړم، غواړم خپل پرنټ ایلیمنټ میتود کار کړم. نو ګورو چې موږ ته آیا 4 راکوي که نه. بله او موږ ته 4 پرنټ کړه. نو پس له دې موږ یو بل میتود لرو چې د اپنډ په نوم ده. زموږ دلته اپنډ میتود اخلو. هغه یو مقدار ولیو لري. پس له هغې به هغه انر نوټ انر کلاس ته ځي تر څو موږ ته یو نوی نوټ جوړ کړي. نو د اپنډ میتود کار دا ده چې همدغه نوی نوټ چې کوم موږ نوی نوټ جوړو هغه اخلي د لینک لیست په آخره کې قرار ورکوي. نو په اپنډ میتود کې لومړی شرط چې کېږي هغه دا شرط ده که چیرې د لینک لیست لینت خالی و یا لینت 0 و، یعنی په لینک لیست کې څه موجود نه ول یا لینک لیست تش و، نو موږ باید هیډ او ټیل دواړه مساوي په همدې نوي نوټ سره کو. نو زه راځم دا شرط چې کوم که چیرې لینت مساوي په 0 و نو هیډ هم مساوي په نیو نوټ سره که، ټیل هم مساوي په نیو نوټ سره که. دا په دې معنی که چیرته لینک لیست خالی و نو باید هیډ هم همغې نوي نوټ ته پوینټ وکړي، ټیل هم همغې نوي نوټ ته پوینټ وکړي. که چیرې داسې نه و نو ایلس باید ټیل ډاټ نیکسټ مساوي په نیو نوټ سره شي او خپله ټیل مساوي په نیو نوټ سره شي. نو زه د دې دوو خطو کوډونو هدف په یو انیمیشن کې تاسو ته ښیم. نو راځو دلته ما سره یو انیمیشن ده هغه پلی کوو. که چیرې موږ اپنډ میتود کال کو او ورته یو مقدار ولیو ورکو نو هغه ولیو بیا ځي د نوټ کلاس ده او موږ ته یو نوټ جوړوي. او که چیرې موږ غواړو چې دا بیا د لینک لیست په آخره کې قرار ورکو نو باید ټیل ډاټ نیکس فعلا نل ده. موږ ورته وایو چې ته نل ته پوینټ مه کوه، ټیل ډاټ نیکس ته همدې نوي نوټ ته پوینټ وکړه. نوی نوټ زموږ 4 ده نو باید دا 4 ته پوینټ وکړي او دا ټیل د دې ځای نه راشي باید 4 ته پوینټ وکړي ځکه چې 4 د حالت کې آخرین نوټ ده. نو موږ انیمیشن پلی کوو. ټیل ډاټ نیکسټ مساوي په نیو نوټ او ټیل مساوي په نیو نوټ. میتود په نیټبینس کې خپل ډرایور کلاس کې چې کومه چې آیا دا میتود کار کوي که نه.
نو زه راځم لومړی د څو دانې قیمتونه خپل لینک لیست ته اپند کوم. لومړی قیمت به 2 وي. زه همدا کاپي نیسم. بل قیمت به 3 وي. 4 5 کنسټرکټور ته به هم یو ولیږو چې همداسې په ترتیب 1 نه تر 5 پورې موږ نودونه یا الیمنټونه ولرو. پس له هغې ورته وایو چې دا کوم الیمنټونه یا کوم نودونه چې زموږ په لینک لیست کې واقع دي دا ټول موږ ته پرنټ کړه. نو زه دا فایل رن کوم. څنګه چې تاسو ګورئ موږ ته ټول الیمنټونه پرنټ شو. ولې اوس هم موږ یو ایرر خپل په لینک لیست کلاس کې لرو. هغه دا ده چې موږ کله چې یو اپین میتود کال کوو نو په حقیقت کې موږ په خپل لینک لیست کې یو الیمنټ ته ځای ورکوو. نو چې کله موږ الیمنټ ته ځای ورکوو نو د لینک لیست سایز به سلو غټېدلو ځي. نو په هر دفعه د اپین میتود کال کولو سره باید موږ لینت پلس پلس کو. نو په دې سره زمونږ هماغه لاجیکل ایرر چې کوم یو ده هغه برطرف کیږي. بل میتود چې ده هغه ریموو لاست میتود ده. د ریموو لاست میتود کار به دا وي چې مونږ ته آخري نود ریموو کوي د لینک لیست نه. نو زه راځم دا میتود اخلم دلته. دا به یو نود ریټرن کوي. نو لومړی شرط چې په ریموو لاست کې چک کیږي هغه دا ده چې مونږ ګورو چې لینک لیست خالی ده که نه. که چیرې لینک لیست خالی و نو باید مونږ ته نل ریټرن کړي. که چیرې لینک لیست کې هیڅ الیمنټ نه و، لینت مساوي په 0 نو باید مونږ ته نل ریټرن کړي. پس له دې مونږ هیډ په یو وریبل کې ذخیره کوو د ټیم په نامه، او مونږ یو بل وریبل ته هم ضرورت لرو د پریویس. زه شارټکټ لیکم. نو ما ولې دلته پریویس وریبل واخیسته؟ ما ځکه پریویس وریبل واخیسته که چیرته مونږ په یو لینک لیست کې آخرین نود ریموو کوو نو مونږ دې ته ضرورت لرو چې دا ټیل د هغې نه یو شاته نود ته انتقال کو. نو چې کله مونږ دا ریموو کوو نو باید ټیل دلته انتقال شي. نو دا پریویس وریبل مونږ ته کومک کوي چې مونږ دا ټیل راواخلو او د دې آخرین نود نه یو شاته نود کې قرار ورکو. نو زه راځم یو وایل لوپ اخلم. وایل که چیرې ټیم ډاټ نیکسټ نل سره مساوي نه و نو ته پرې مساوي په ټیم سره که او ټیم مساوي که د ټیم ډاټ نیکسټ سره، یعنې همداسې ټیم مخ ته وړلو. زه ټیم سپیل مو غلط لیکلی. لومړي ایټریشن کې ټیمپ او پرې دواړه یو نوټ ته پوینټینګ کوي یا یو نوټ ته اشاره کوي، او پس له لومړي ایټریشن نه ټیمپ مخ ته تللو ځي او د ټیم نه چې کوم یو شاته نوټ وي هغه په پریویس کې ذخیره کیږي. نو دا د وایل به تر هغه وخته پورې مخکې ځي تر څو چې د ټیمپ نیکسټ نل نشي. که چیرته د ټیمپ نیکسټ نل شو نو دا وایل لوپ به خلاص شي. نو په دې حالت کې مونږ پوهیږو چې د ټیم کې آخرین نوټ قرار لري او پریویس کې د هغې نه یو شاته کوم یو نوټ چې د هغه قرار لري. نو دلته مونږ ورته وایو چې ټیل
مساوي په پرې سره کا او ټیل ډاټ نیکسټ مساوي کا د نال سره. نو زه راځم دا د عکس کې تاسو ته ښیم. مونږه د وایل لوپ په واسطه همداسې مخ ته تللو ځو. نو لومړي ایټریشن کې هیډ او ټمپ او پرې دواړه لومړي نوټ ته اشاره کوي. نو پس له لومړي ایټریشن نه ټمپ دې نوټ ته اشاره کوي او هیډ دې نوټ ته اشاره کوي. همداسې مخ ته تللو ځي. داسې یو وخت راځي چې ټمپ د وویلیو ځان سره ذخیره کوي او نل ته اشاره کوي او پریویس د هغې نه یو شاته نوټ ځان سره ذخیره کوي او آخرین نوټ ته اشاره کوي. نو مونږه کله چې زمونږ وایل لوپ خلاصیږي نو مونږه ټیل ته وایو چې ټیل مساوي که د پرې سره، یعنې دا ټیل راواخله دې ځي نه دې ځي ته انتقال ورکه چې ټیل دې عدد ته دې نوټ ته باید پوینټینګ وکړي او ټیل ډاټ نیکس که مونږ چیرې دا ټیل دلته راوړو او ووایو چې ټیل ډاټ نیکس نل کا، نو دغه نوټ چې ده بیخي له منځه ځي. پس له هغې مونږ راځو ورته وایو چې لینت ماینس ماینس کا. نو دلته یو بله سناریو پاتې کېږي. پس له دې د لینت د کمولو نه یا د لینت د ماینس ماینس کولو نه که چیرته لینت مساوي په صفر شو نو په دې حالت کې هیډ هم نل کا او ټیل هم باید نل شي. نو مونږ راځو په خپل په ډرایور کلاس کې دا میتود چې کوم چې کار کوي که نه. نو دلته تیار ما مخکینی مثال کار کړی ده. د همدې آخر کې زه ورته وایم چې ما ته ریموو لاست میتود کال کا. نو کله چې مونږ ریموو لاست میتود کال کوو مونږ دلته تیار یو نه تر 5 پورې نوډونه لرو. نو مونږ غواړو چې دا آخرین نوډ ریموو کړو. پس له هغې دا ټول لینک لیست د خپل چې کوم یو ده هغه پرنټ کړو. نو باید په دې حالت کې مونږ ته دا 15 ریموو شي. 15 باید مونږ په لینک لیست کې موجود نه اوسي. نو زه دا فایل رن کوم. څنګه چې تاسو ګورئ دلته 15 ریموو شوی. که زه بیا واخلم دا لینک لیست میتود کال کم نو دې دفعه کې به 4 هم ریموو شي. څنګه چې تاسو ګورئ 4 هم ریموو شو. نو همداسې ادامه ورکو تر هغه وخته پورې چې دا لینک لیست کوم یو لینت چې ده هغه صفر شي. نو که چیرې لینت یې صفر شو یا په دې لینک لیست کې نور الیمنت موجود نو هغه به مونږ ته دلته نل ریټرن کوي. راځو اوس په ډبلي لینک لیست باندې غږیږو. دلته ما یو بل پروجیکټ ایستی. د پروجیکټ نوم چې د پروجیکټ نوم ډبلي لینک لیست ده او هغې کې موږ یو ډرایور کلاس لرو. نو ډبلي لینک لیست ډېر مشابه ده د سنګل لینک لیست سره، فقط یو فرق لري چې فرق یې دا دی چې په سنګل لینک لیست کې مونږ فقط یو پوینټر درلوده، ولې په ډبلي لینک لیست کې مونږ 2 پوینټره لرو چې یو یې نیکسټ پوینټر ده او بل یې پریویس پوینټر ده. که مونږ راشو تاسو ته یې په دې عکس کې وښیو نو دا سنګل لینک لیست و چې هیډ او ټیل یې درلوده او فقط یو پوینټر یې درلوده چې نیکسټ پوینټر و. ولې مونږ یو په ډبلي لینک لیست کې نو ډبلي لینک لیست سربیره پر دی چې یو مقدار ولیو لري نو 2 پوینټره هم لري چې یو نیکسټ پوینټر ده او یو پریویس پوینټر ده. راځو بیرته نیټ بینس ته. دلته په همدې پروجیکټ کې زه یو بل کلاس اخلم د ډبلي لینک لیست کلاس په نوم. دلته یو انر نوډ کلاس جوړوم چې
چې کار یې فقط دا وي چې موږ ته نودونه جوړ کړي. نو موږ وویل چې یو نیکسټ پوینټر لرو، یو پریویس پوینټر لرو او یو مقدار ولیو لرو په ډبلی لینک لیست کې. نو زه راځم د کنسټرکټور په واسطه د ولیو ته یو مقدار اساین کوم. نو د دې کلاس کنسټرکټور جوړو. پس له هغې راځو موږ د ډبلی لینک لیست کلاس کنسټرکټور جوړو. هغې ته هم یو مقدار ولیو ورکو تر څو چې د دې نوډ کلاس کنسټرکټور ته پاس شي او په دې اټریبیوټ کې اساین شي. نو راځو موږ د دې نوډ کلاس یو ابجیکټ جوړو. نیو نوډ صحیح کېږي په نوډ سره او دا ولیو موږ ورته ورکوو. نو څنګه چې موږ په سنګل لینک لیست کې ولیده، زموږ ډبلی لینک لیست هم بعضې اټریبیوټس لري چې زه دلته نومونه لیکم. او بل موږ به یو لینث لرو. نو راځو د اټریبیوټس هم ولیوګانې اساین کوو. نو کله چې موږ کنسټرکټور جوړو د ډبلی لینک لیست کلاس، نو په دې حالت کې موږ فقط یو نوډ یا یو ایلیمنټ لرو خپل په لینک لیست کې. نو باید هیډ او ټیل دواړه هغې ته پوینټ وکړي. هیډ هم صحیح په نیو نوډ کوو او ټیل هم صحیح په نیو نوډ کوو. لینث صحیح په یو قرار ورکوو. اوس په پرنټ الیمنټ میتود باندې کار کوو. زه راځم دلته دا میتود اخلم، پبلیک ویډ پرنټ element نو لومړي ځل دپاره هیډ په یو وریبل کې قرار ورکوو او د یو وایل لوپ څخه استفاده کوو. وایل کې چیرې ټمپ مساوي نه وي د نل سره، نو د ټمپ ولیو باید موږ ته پرنټ شي او ټمپ نیکسټ کېدلو ځي. نو راځو دا په خپل د ډبلی لینک لیست ډرایور کلاس کې ټیسټ کوو چې کار کوي که نه. نو زه راځم د دې کلاس یو ابجیکټ جوړوم د ډبلی لینک لیست په نامه وریبل کې ذخیره کوم او دا کنسټرکټور زه کال کوم. لومړي ځل دپاره ورته یو مقدار ولیو لیږم، مثلا لس. که چیرې زه غواړم دا پرنټ کړم نو باید دا موږ ته اوس لس پرنټ کړي. نو دا پرنټ الیمنټ میتود. راځو په اپینټ میتود باندې غږیږو. اپینټ میتود اخلو دلته. هغه به یو مقدار ولیو نوډ کلاس ته ورپاس کوي تر څو چې موږ یو نوی نوډ جوړ کړو. نو زه د نوډ کنسټرکټور کاروم او دا ولیو ورته ورپاس کوم. پس له هغې په اپینټ میتود کې لومړی شرط چې کېږي هغه دا ده که چیرې لینث مساوي د صفر سره وي نو باید هیډ او ټیل دواړه د نوي نوډ ته پوینټینګ وکړي. ایلس که زموږ لینک لیست خالی نه وه نو ټیل ډاټ نیکسټ
باید هم د نیوی نوټ ته پوینټینګ وکړي او نیو نوټ ډاټ پری د ټیل ته پوینټ وکړي او ټیل باید نیو نوټ ته پوینټ وکړي. نو زه دغه درې خطه کوډ راځم تاسو ته په دې انیمیشن کې ښیم. راځو دلته عکس ته انیمیشن ته. نو موږ دلته ګورو چې یو لینک لیست ډبلی لینک لیست ده، غواړو ورته دا څلور نوټ اپینډ کړو. نو دا څلور نوټ چې ده یو پریویس پوینټر لري، یو نیکسټ پوینټر لري. موږ ورته وویلې چې ټیل ډاټ نیکسټ دا ټیل ده داسې راځي دا پوینټر نیکسټ پوینټر کېږي. نو ټیل ډاټ نیکسټ مساوي که له څلورو سره او پس له هغې ورته مو وویلې چې نیو نوټ ډاټ پری پری دا پوینټر ده مساوي که د ټیل سره او خپله ټیل مساوي که د نیو نوټ سره. نو دا ټیل به د دې ځای نه راشي دلته به قرار ونیسي. نو راځو موږ دا انیمیشن کې ګورو. ټیل ډاټ نیکسټ مساوي به نیو نوټ. څنګه چې تاسو ګورئ انیمیشن همداسې مخکې تللو ځي او د نیو نوټ سره مساوي کېږي او نیو نوټ ډاټ پری مساوي په ټیل سره قرار نیسي. او ټیل مساوي په نیو نوټ سره. نو ټیل به د دې ځای نه انتقال وکړي دې ځای ته او آخر کې هم همدغه نیو نوټ پوینټ کوي د نل په طرف، ځکه چې اخوا نور څه نشته، دا خپله بای ډیفالټ نل ته پوینټینګ کوي. نو بیرته راځو نیټ بینس ته. دلته اپین میتود کې زه خپل لینت د دې لینک لیست چې ده هغه پلس پلس کوم. راځم دا اپین میتود دلته ټیسټ کوم چې کار کوي که نه. نو زه غواړم څو قیمتونه د لینک لیست ته اپین کړم. لومړی به 20 وي، پس له هغې 13 ورته اپین کوو. نو موږ 20 او 13 اپین کړه، باید دا الیمنټونه اوس موږ خپل لینک لیست نه پرنټ کړو چې آوټپوټ به 10 20 او 13 وي. نو زه دا فایل رن کوم. څنګه چې تاسو ګورئ 10 20 13 موږ ته پرنټ کړه. نو بل میتود پریپن میتود ده چې زه غواړم په هغې باندې بحث وکړم. نو راځو په پریپن میتود باندې غږیږو. د پریپن میتود کار دا ده چې په یو لینک لیست کې په لومړي موقعیت کې موږ ته یو نوډ واقع کوي. زه راځم یو میتود اخلم د پریپن په نامه، هغې ته هم یو مقدار ولیو موږ پاس کوو چې د هغې په واسطه موږ یو نوی نوډ جوړ کړو. پس له هغې موږ دا شرط چې کوو که چیرې لینت مساوي په 0 یا لینک لیست خالی و، نو باید هیډ هم مساوي د نیو نوډ سره شي او ټیل هم مساوي د نیو نوډ سره شي. که چیرې د لینک لیست خالی نه و، نو ورته وایو چې نیو نوډ ډاټ نیکسټ باید پوینټ وکړي هیډ په طرف، هیډ ډاټ پری باید پوینټ وکړي نیو نوډ ته او هیډ هم باید پوینټ وکړي نیو نوډ ته. نو زه دغه درې خطه کوډ راځم تاسو ته په یو شارټ انیمیشن کې ښکاره کوم چې د دې درې خطو کوډ هدف چی و. نو راځو انیمیشن پلی کوو. دلته موږ یو نیو نوډ کریټ کړی ده چې هغه پریویس پوینټر او نیکسټ پوینټر لري.
لومړي قدم کې موږ ورته وایو نیو نوټ ډاټ نیکسټ هیډ ته مساوي که نو دغه پوینټر به دې سره وصل شي یا دې ته به اشاره وکړي. نیو نوټ ډاټ نیکسټ مساوي په هیډ شو. پس له هغې مو ورته وویلې چې هیډ ډاټ پرې د هیډ د پریویس کوم پوینټر چې ده دا باید څلورو ته پوینټ وکړي. هیډ ډاټ پرې مساوي په نیو نوټ سره شي او خپله هیډ مساوي باید په نیو نوټ سره شي تر څو هیډ دې څلورو ته راشي. نو دا و پریپن میتود. انشاءالله موږ به اوس په سرکولر لینک لیست باندې وغږیږو. د دې نه چې په پریپن میتود باندې په سرکولر لینک لیست باندې وغږیږو زه غواړم دا پریپن میتود یو دفعه ټیسټ کوم چې کار کوي که نه. نو زه دا لینک دی پلس پلس کوم راځم ډرایور کلاس کې دا چې کوم چې کار کوي که نه. نو ما د کنسټرکټور ته یو قیمت لګلی. زه غواړم چې د دې یو نه مخکې زما لینک لیست کې صفر قرار ونیسي. نو زه پریپن میتود کال کوم او ولیو یې صفر ورکوم. نو کله چې زه دا رن کوم لومړی به صفر وي بیا به یو وي. څنګه چې تاسو ګورئ لومړی صفر ده بیا یو ده. نو دا و ټول پریپن میتود. زه پینټ ته هلته به په سرکولر لینک لیست باندې خبرې وکړو. نو د سنګل لینک لیست او سرکولر لینک لیست فرق په دې کې ده چې سنګل لینک لیست آخرین کم ایلیمنٹ کم نوټ چې ده هغه د نل په طرف پوینټینګ کوي ولې په سرکولر لینک لیست کې همدغه آخرین نوټ بیرته هیډ ته پوینټینګ کوي یعنی نل ته پوینټینګ نه کوي همدغه آخرین نوټ اولین نوټ ته پوینټینګ کوي. نو دا د سرکولر لینک لیست یو ډاکومنټیشن. نو راځو نیټ بینز ته. دلته مونږه د سرکولر لینک لیست پرنټ الیمنٹ میتود غواړو چې جوړ کړو. نو زه راځم دلته یو میتود اخلم د پبلیک وید نو زه لومړي قدم کې دا هیډ په یو وریبل کې ذخیره کوم. او پس له هغې زه یو فار لوپ اخلم. هغې کې ورته آی مساوي په صفر قرار ورکوم او ورته وایم چې ته تر څو به دا لوپ چلیږي تر څو چې آی د لنډ نه وړوکی شوی نه وي. نو که چیرې وړوکی شو نو دا به موږ ته ایلیمنټ نه پرنټ کوي. نو زه به ورته ووایم چې ته د ټیمپ ولیوګانې پرنټ کوه او همداسې ټیمپ مخ ته وړلو ځه یعنې ټیمپ نیکسټ کولو ځه. زه راځم دا میتود په ډرایور کلاس کې چې کومه چې آیا دا کار کوي که کار نه کوي. نو زه راځم دلته کنسټرکټور کې 500 لیږم 500 پاس کوم او پس له هغې زه دا پرنټ الیمنټ میتود کال کوم چې کار کوي که نه. نو زه دا فایل رن کوم. څنګه چې تاسو ګورئ ما ته 500 آوټپوټ راکړه. نو دا اوس زمونږ درې غټ ټاپکونه چې موږ په دې ویډیو کې کاور کړ. نو انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې به زموږ دوستان نور موضوعات کاور کړي. خدای پامان.